که د ښځې او خاوند ترمنځ جنګ کیږي او یو بل ته استغ سپورې وایي یا نور مسایل راپېښیږي نو هغوی باید څه وکړي. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره هغه اصول شریکوم چې که د ښځې او خاوند ترمنځ جنجال پیښ شي نو هغه څنګه حل کړي. په دې هیله چې ویډیو تر اخره خامخا وګورئ. تاسو ته ډېر مهم معلومات لرو او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ چینل هم سبسکرایب کړئ. سړی ورځ ده او ورځ د ګټې وټې ذریعه ده، یعنی سړی د کور او بچو دپاره ګټه وټه کوي او خپل کور ساتي. ښځه شپه ده او شپه د سکون باعث کیږي، یعنی په شپه کې سړی په سکون شي. سړی رڼا ده او د سړي نه بغیر کور یوه توره تیاره وي. ښځه سکون دی او د دې نه بغیر په کور کې هیڅ سکون نه وي، حتی که کور جنت هم شي. تر کومه پورې چې بابا آدم علیه السلام ته ښځه نه وه ورکړل شوې هغه بې سکونه و، نو بیا د هغه جوړه پیدا شوه ځکه چې هغه په سکون کې شي. که کله په کور کې څه ستونزې راپېښې شي او ښځه او خاوند یو بل سره شور کوي نو چې کله سړی چوپ شي نو ښځې ته هم پکار دی چې د ژبې چلولو په ځای خاموشه پاتې شي او ځان چوپ ونیسي. که په دغه دوران کې کله هم سړی د کور نه بهر وځي نو ښځې ته پکار دی چې دا قصه نوره ختمه کړي او په دې خبرو نور بحث ونه کړي، یعنی په هغو خبرو په کومو خبرو چې په کور کې جنجال رامنځته شوی وي. ځکه چې سړی کله د کور نه په دغه دوران کې بهر وځي نو د دې دا مقصد دی چې سړی خپله وسله وغورځوله او هغه انسان چې خپله وسله وغورځوي اسلام هغه سره د احسان او نرمۍ رویو کولو حکم کړی دی. که د کور په جنجالونو کې چیرته ښځه په ژړا شي نو سړي ته پکار دی چې ټوله قصه ختمه کړي او بیا په دغه خبرو باندې بحث ونه کړي او ښځې ته دلاسا ورکړي، ځکه چې انسان یا خاوند د خدای پاک نه زیات طاقتور نه دی. ځکه که په ګناه کولو د یو انسان د سترګو نه د مچ عمره اوښکه هم توی شي نو الله تعالی د سمندر د زګونو عمره ګناهونه معاف کوي. نو انسان ته هم پکار دی چې په وړو وړو خبرو کې ښځې ته معافي وکړي. ډیره مننه کوم قدرمنو دوستانو. امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که خوښه شوې مې وي مهرباني وکړئ ضروري در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.